السلام علیکم دوستانو. نجیبا فیض لمر ټلویزیون کې ولې کار پرېښی وو او د لمر ټلویزیون مشر ورسره څه کړي وو؟ که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. نجیبا فیض خو به ټول پیژنئ چې اول یې پاکستان کې د ډرامو د اداکارۍ نه شروع کړې وه او هغه وخت کې د دلربا په نامه ډېر زیاته مشهوره وه چې د هر ماشوم په خوله به همدا خبره وه چې ویل به یې دلربا زلفې دې کنټرول کا. د ایویډي خیبر نه وروسته نجیبا فیض خپل وطن افغانستان ته راغله او هلته یې اول په شمشاد ټلویزیون کې کون بنیگا کروڑپتی یعنی څوک غواړي چې جوړ شي میلیونیر خپرونه کې کار شروع کړ او هغه خپرونه لږ وخت وروسته ناکامه شوه او نجیبا فیض د اردو ډرامو لپاره پنجاب ته لاړه. پنجاب کې هلته د 51 ډرامې نه بعد بیرته کابل ته راغله او هلته یې لمر ټلویزیون کې لمر ماښام په خپرونه کې کار شروع کړ او هغه خپرونه ډیره زیاته کامیاب شوه خو د هغې خپرونې پروډیوسر داسې سړی و چې هغه به همیشه په لمر ټلویزیون کې په جنکو داسې جامې اغوندي چې افغانانو سره هغه جامه هیڅکله نه ښایي. بیا هغه پروډیوسر لمر ماښام خپرونه پرېښوده او بل یو پښتون پروډیوسر هغه پروګرام په غاړه واغېست خو که څه هم هغه پروډیوسر دې سره مخالف و چې جنکۍ داسې جامې واغوندي چې افغانان یې نه خوښوي. نو نجیبا فیض سره یې په دې خبره لانجه راغله او د تل لپاره یې لمر ماښام خپرونه پرېښوده او د دې نه بعد نجیبا فیض دوباره پاکستان ته راغله. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي او ویډیو به مو خوښه شوي. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.